د موټر سایکل په وجه باندې نن یو بل کس چې دی نو د دنیا نه لاړ، یو قاري صاحب چې دی نو هغه د دنیا نه لاړ. ویډیو راسره لږه مکمل وګورئ یار، څوک چې هم موټر سایکل چلوئ دا ویډیو راسره لږه مکمل وګورئ، ستاسو دپاره پکې هم یو نصیحت دی، ټولو موټر سایکل والو ته یو ضروري پیغام ورکوم. ملګرو داسې وه که نه دا واقعه راغلې ده په دې ملګري کې. ملګرو داسې وه که نه چې یو موټر سایکل والا چې دی هغه ویلینګ کاوه، یو کس چې دی نو په موټر سایکل باندې ویلینګ کاوه. ویلینګ تاسو پېژنئ چې دا یو ټیر اچوت کې په یو ټیر باندې موټر سایکل روان وي، دغسې ویلینګ کاوه په دې تیملګره کې. او بل دا چې شاته پسې ویلز ورپسې و، هغه کوشش کولو چې زه دا کم کس چې ویلینګ کوي زه دا بچ کړم، خو دې ته دا پته نه وه چې که نه د شا نه چې دی نو په دې پسې یو قاري روان دی په موټر سایکل باندې، او څنګه چې دی د ویلینګ والا موټر سایکل چې دی نو هغه بچ کړو، او بل طرف ته چې دی نو یو قاري چې دی نو هغه یې وواهه. چې کله هغه په ویلز باندې وواهه نو هغه لاړ ودنګېده، او هغه چې دی نو دا یوه سترګه چې دی نو دا دې هم ودنګېدله، او په هغه ټایم سره د دنیا نه لاړ. ملګرو هغه خو شهید شو، هغه چې دی نو جنازه یې وشوله او هغه د دنیا نه لاړ. او بل طرف ته چې دی نو موټر سایکل چې دی نو دا کم کس چې دی نو ویلینګ کولو نو دغه چې دی نو د قاري شاګرد و، او ویلز والا چې دی نو دغه هلک یې بچ کاوه په تیر کې چې دی نو هغه مولانا صاحب چې دی نو هغه ولګېدو، او مولانا صاحب د دنیا نه رخصت شو. ملګرو ټولو چې څومره کسان موټر سایکل چلوي نو هغوی ته موږ دا پیغام ورکوو که نه، موږ په هره ویډیو کې دا پیغام خلکو له ورکوو که نه، چې تاسو کوشش کوئ خپله مستي مه کوئ که نه، دا چې دی نو دا بنوازیانې مه کوئ. بل دا چې د بل انسان هم عزت کوئ، دا روډونه یوازې ستاسو نه وي، ځکه چې موټر سایکل ته چلوئ که نه بل انسان ته نقصان وي، بل انسان له ته نقصان ولې ورکوې؟ لکه دا دنیا خو یوازې ستا نه ده که نه، ته چې الله پاک پیدا کړی تا له الله پاک پیسې درکړلي، ته په نشه کې که نه، ته دا سوچ نه کوې چې زه به دې ځمکې له ورځمه، زه به دې قبر له ورځمه. الله پاک خلکو له پیسې ورکړي، خلکو له عقل هم ځان کې مستیانې مه راولئ، په ځان کې غرور مه راولئ که نه، غرق به شي. الله پاک به سره داسې کار وکړي که نه چې ټول عمر به یاد ساتي. یار دا واقعه مې چې واورېده که نه نو سړی په ژړا باندې مجبوره کړي. دا واقعه بل پرون راغلې ده، او دا واقعه چې دی نو په تیملګره کې راغلې ده، لوړ ډېر تیملګره کې یار. او ما چې واورېدله ما تاسو سره دې لپاره دا ویډیو شریکه کړه، دا کس تصویر درسره نه شیر کومه، ما ته صرف واقعه وویله، صرف د دې لپاره مې وویله که چېرته تاسو موټر سایکل چلوئ هر سړی یو شان نه وي، ځینې داسې کسان وي که نه چې هغه موټر سایکل داسې چلوي چې په هغه باندې خلکو ته تکلیف رسي، نو کوشش کوئ داسې کار مه کوئ یار. ټولو ته مې خواست دی که نه ستاسو د وجې نه بل انسان ته تکلیف ورسي، نو بل دا چې الله رب العزت ګورئ تاسو نه معاف کوي. ښه کله چې انسان تا ته معافي نه کړ که نه، ته انسان له تکلیف ورکړې، دا زړه ته ودرد دی که نه، نو بیا چې دی نو الله پاک چې دا بیا معافي نه کوي چې څو پورې ته انسان نه یې معاف کړی. نو ټولو ته مې خواست دی چې د دې سیزونو نه قلار شئ، لږ په حوصله باندې زندګي تېروئ. زندګي خو 2-3 ورځې ده که نه، چا له تکلیف ورکوې نو لږ په قلاره ځه، لږ چې دی نو ویلینګ نه د یو سیزونو نه قلار شئ یار، په ځان کې هوا مه لګوئ، په